السلام علیکم ملګرو، عمران ما او دې ټیم کې تاسو ګورئ پښتو ایچ ټي وي. یو ویډیو سره شیر کوم چې کومه یوسف جان په خپل چینل ورکړې ده د کالا جادو باره کې، چې دا کالا جادو شی څه دی او دا څومره تیز لکه د دې کار وي او دا ډیره غټه ګناه ده، ډیره غټه ګناه ده. دا ویډیو لکه مکمل وګورئ او خپلو ملګرو سره هم شیر کوي. په دې بیګه دا سوځېدلې دی، دا پسه سوځېدلې دی، دې کې کپړې او دا بسترې پکې سوځېدلې دي. دا څه قیصه ده؟ پس رو مونږ اړو پوه نه په دې جرنده صندوقونو کې جرنده کوټو کې ورونه لګي. لکه دا خدای پاکه دا اوس په دې مور لګېدلې دی. ته چې اختر له جامع لې که نه لې؟ نالو ولې؟ شلیږي هله سودي څنګه وسوځي بچې؟ په خپله بیډ کې مې زویم لاستو د شپې ټیکسي کړې وه، نو دې بیډ ورغستې وو. دا مونږ په یو ځای ځکه نږدو چې مونږ وایي چې یو پنډه ورخلي بل به بچ کېږي، چې بل پڼ ورخلي بل به بچ کېږي. دوی ته خو نقصان نه رسوي. دوی باندې اره لوبه کېږي، خو شکر دې سوځېدلي په خپله نه دي. نو بس مونږ چې چېرته هم ځو، زه خو همدالله د ډډې قهر دی الله دی ده پکې، خو چې مونږ چېرته هم ځو نو تور جادو دی. دا پیریان تا چې ته ولیدل او لي څنګه دي؟ تک تورې ویدي یا تاسو مړ کړو یا را کور دللی شو. اول به خفه خو کېږي. دا تپوس کوم دا تاسو کره دا جامع راشي ښه دا اوس وځي، دا څه قیصه ده؟ بس رو مونږ اړو پوه نه په دې جرنده صندوقونو کې جرنده کوټو کې ورونه لګي، په غولي منځ کې کټونه پراته اور لګي، په تار کې جامې پرتې اور لګي. د دغې نه نیم کټونه سوځېدلي په نغري کې دي او پاتې دغه ډلې پرته ده. دا کټونه هم سوځېدلي دا ټول سوي دي، ورسره پکې هم سوي دي. قدرمنو دا تاسو کتې شئ چې دا خور وایي لکه دا خدای پاکه دا اوس په دې مور لګېدلی دی. دا پکې په څو سوځېده؟ دا بس دغه شان دی جرنده کوټه کې پراته وو، او نو اور پې ولګېد؟ اور پې ولګېدو، لوګي وو، بینونه او بینونه چې بر هم لرې کړو بس. او دا کټونه؟ دا کټونه هم ټول سوي دي. داسې هر چا ته پته ده، زموږ د ټول چم ګاونډ کې نه چې د ټول کلي کې خبر ده او پته ده. نه نو تاسو د جامو سره څه کوئ؟ مطلب دا ستا سره دا راشي زویه څنګه ته ښې دا د چې کومې جامې چولې دي که نه نو دا د ده دي که نه؟ دوی به نه دی اوس ځان له ډېرې راله یو بل راکړلې او دی اوس دلته کې کور دی، نو هغوی نه ځان په 200 روپۍ اوس راوړه. او دا که د ځوړند دی که نو دا به بیا سي؟ دا سوځي. دې دوکانونو کې تپوس وکړې، د هر یو دوکان 50,000 شپېته زره 13,000 پورې دي ولې؟ د دې جامو. دا اور ولې لګېو؟ دا د دې څونه موده وشوه خورو؟ دا اوس لکه د دوی د بیمارۍ ډېر وخت وشو، د اور د لګېدو دا دویم کال دی. بیماري د چا ده؟ دا 6 کسه دوی بیمارانو، دا تن پورې ته جامې شلې دي. به څوک بیمار وو؟ یوه مینګور وه، 5 مې بچي وو، هسې شو؟ هغوی دننه دي، خو هغوی شکر دی اوس ښه دي. تا راته ووایه چې دا خو ستا خوراکۍ را چاته خورځرې ده، دلته کې تاسو چاته وظیفه وغیره تطبیق کړې ده؟ هر څه یې کړي، وظیفې ختمونه هر یو ګاونډي والا کړی، خپل زما کور والا کړی، 4 ختمونه، 5 ختمونه، 6 ختمونه، دا ول په کور کوي. دا زما مور ته تللی ده. وایه خو دا جامې دا چې ګډې وډې پرتې دي په دې مې پرېږده. دا مونږ په یو ځای ځکه نږدو چې مونږ وایي چې یو پنډه ورخلي بل به بچ کېږي، چې بل پڼ ورخلي بل به بچ کېږي. دې صندوق ته وګورئ، دا صندوق په داسې حل شوي دی، دا دننه هم دغه شان شوي دی. دا پڼ چې دی دا مې د هر سوړی راوړلې وې، دا جینۍ مې یوه سنټر ته هم ځي او داسې دغه ته هم ځي، مدرسو ته هم ځي، نو هغې سنټر جینکو به اخیستلې، نو هغه خو د 14,000 وړۍ وه په یړ وسوځېده. نو دا بیا په دې سنټر کې د جینکو جینۍ له مې یو او بل داسې لږه لږه ورکړله، وایي ته د بایسه جوړې. تاسو له به د خپل قام قبیله ګاونډیان دا خو هم تاسو له جامې مامې درکوي که نه؟ خپله او پردې څوک پېژنم هم نه، کوسې له پڼ راوړي، هېڅوک نه پېژنم. داسې دغه رضایانو کې بقاسه ته وګوره چې وینې دوی د دې نه ما ډېرې سوځېدلې او شلېدلې لرې کړي دي، ډېرې یې دي په لوګو تورې شوي دي. نه نو خورې ته
زه حیران دا یم دا مې پرتګاخونه کړي 4-5 درزن اغوستې وي دي خرڅ دپاره م کول تا ته څه لګي خورې چې داسې دي نو بس مونږ چې چېرته هم ځو زه خو هم د الله د ډډې قهر دی الله دی ده پکې خو چې مونږ چېرته هم ځو نو وي تور جادو دی دا کله وسوځېده به خو شو د دې به کېږي قدرمنو زمونږ هم د اډیو زی راځي ما ته کیمرامین وایي دا اډیو ولې کار نه کوي ما شکر وباسه پیریان د مان راکینې دي کیمرا ته نه ونه سوځي قدرمنو په دې کور اثرات دي د دې ماشومان هم بیمار دي اوس خدای پاکه کړي دي خو بیا هم اخیسته دلته کې شته چې جامې سوځېږي ټینکۍ دې اورلي پکې دې سوځي کټونه دې اور والي میټرس یې ټولې وسوځي خو مسله شته سبیل غواړي دا سی حساب دی بس دا فساد به جي به دوی باندې 15-16 کالو نه دا شروع دی دا جادو غونته کې دی او بس جامې تې سوځي تولایانې بلستنې کټونه غریبانان بربند سوغند پراته او دا بس پراتی اور والي دا هر څه بس بنده کمره کې دا سامان د دوی پروت اور وادي او غرار کوي سوځي او دا چې بس میاشت نه وي کېږي بس پاره میاشت بس چې نه وي کېږي بس دوی به دا جامې چیرې د کوم ځای نه اخر تر څو به دا جامې ولې خلک راوړي خلک هم ستړي شو جي یو بل دغه شانتي راوړو خدای دې دغه خلکو صحیح ده صحیح ده ځکه کاکا جي ستاسو دا تکلیف او دا دروچت وګدوي داسې نیکانو خلکو ته چې په دې کې سمرسته کولی شي نو چې راشي نه ای په دې کار باندې پیږي او پیریان هم چې دینو بدام د الله تعالی مخلوق ته بهرال اسرات شته کاکا جي کتم پکې خپل نمبر ورکول غواړي نو 0332 95 82 835 او تی سیده دي زما د ماما درون صحیح ده صحیح وای پړای سشته نه بس وای پړای سي دي څه تکلیف دی څه درد دی قدرمنو دا یو ازمیخت چې په دې کور دی تاسو په دغه نمبراتو باندې رابطه وکړئ او راشه دې سره ودرېږئ چې کم خلک په دې کار باندې پیږي چې دوی د اثرات په څنګه ختمېږي نو ضرور سره ودرېږئ چې دې تکلیف ختم شي زه خورې اواز موجود کوه الله پاک بخیر کړي ښه او رموخه ګوره مشران دي خفه کېږي والله خفه کېږي دې دکاندار له ورزو لږ راشه ته قدرمنو مرکان درګې او مالک چې د غړي عثماني خیل ښه ملګرو دا ویډیو تاسو وکته هم کته چې یوسف جان څونه په منډه د هغې کور نه ووتو څومره بهادر انسان دی او څونه لکه خوف پې ووتو نو چې په یوسف جان باندې دونه خوف ویرېدو که نه په یو ځان له لاره وکته ووتو نو دا کم کور والا چې په کور کې ناست یو د دوی غریبانانو به څه حالي نو دا کم نمبر چې ورکو نو که د چا وس کېږي نو دوی سره مدد وکړئ او په دې نمبر ورسره رابطه وکړئ مننه